د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ثور میاشتې په 20 نیټه په خپل کاري دفتر کې د میساینک پروژې د قراردادي شرکت له عمومي رئیس سره وکتل. محترم ملا صاحب میساینک د افغانستان د اقتصاد لپاره مهمه پروژه وبلله او ویل اسلامي امارت د دې پروژې د چارو پر مخ بیولو لپاره قراردادي شرکت ته ټولې لازمي اسانتیاوې برابرې کړې دي. قراردادي شرکت د ژر تر ژره د یادې پروژې ساختماني چارې پیل او هغه ستونزې د هوارې کړې چې د پروژې په کارونو کې د ځنډ لامل ګرځي. د روان لمریز کال د ثور میاشتې په 20 نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ته د قشقري نفتي بلاک د استخراج ارزونې په اړه ټاکل شوې کمیټې خپل راپور وړاندې کړ. په راپور کې د قراردادي شرکت نیمګړتیاوې او په ساحه کې شته ستونزې په مفصل ډول وړاندې شوې. د محترم ملا صاحب له لوري موظفې شوې کمیټې ته هدایت وشو څو یاد راپور د بعدي تصمیم نیونې په موخه د ریاست الوزرا عالی مقام سره شریک کړي. محترم ملا عبدالغني برادر اخوند د ثور میاشتې په 21 نیټه په خپل کاري دفتر کې د افغان انویسټ شرکت له مسؤلینو سره وکتل. د لیدنې پر مهال د یاد شرکت مسؤلینو وویل د شبرغان الوان دښتې 1500 کیلو ولټ مسي غځولو پروژې چارې 85% بشپړې شوې. د دښتې الوان سب سټیشن تخنیکي مطالعات بشپړ شوي او په نږدې وخت کې به ساختماني چارې هم پیل شي. دوی همدارس زیاته کړه د غور ولایت د تولک ولسوالۍ د سره بوجستو کان سروې بشپړه شوې او اوس مهال یې په ابتدایي ډول اکتشاف پیل کړی چې له 200 زیات هیوادوال پکې په کار مصروف دي. د ثور میاشتې په 22 نیټه د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال له یو شمېر کورنیو پانګوالو سره په خپل کاري دفتر کې وکتل. دغو پانګوالو وویل چمتو دي چې د حاجي ګک اوسپنې کان د یو بلاک د اکتشاف او استخراج په موخه په دریو پړاوونو کې 650 میلیون ډالر پانګونه وکړي. دوی به په همدې موخه د بهرنۍ کمپنۍ په تخنیکي مرسته معیاري فابریکه جوړه کړي چې په ورځني ډول به د 9000 ټنه اوسپنې د پروسس وړتیا ولري. 6000 هیوادوالو ته به کار پیدا کړي او د اوسپنې په برخه کې به د هیواد 100% اړتیا پوره کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د اوسپنې اکتشاف او استخراج په برخه کې د یادو پانګوالو د پانګونې هرکلی وکړ او د اسلامي امارت له لوري یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ.